د ښه زبردسته کوروالي یا د ښه شهوت راوستلو تر ټولو ښه طریقه. سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې مو پر تن وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ مو وګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم، که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په غږ کې ورسره د ګوګل نښان ووهئ. مننه. څنګه کولی شو چې یوه مېرمن په ښه شهوت سره راولو او زر یې انزال او خلاصه کړو؟ د دې لپاره موږ بار بار دومره ویډیوګانې جوړې کړي چې موږ نه هم اوس حساب غلط شوی دی چې څنګه کولی شو یوه مېرمنه زر په کوروالي کې انزال کړو. د دې اکثره مثبت ټکی دا دی چې مېرمنه په حوصلو کې 80% ګرمایش د هغې په وجه راتللی شي، کوم چې زه تاسو ته ویلی شم. تاسو کولی شئ مېرمنې سره په دغه طریقه کار وکړئ او تاسو د مېرمنې شوق راولئ. که چېرته وغواړئ چې مېرمنه زر انزال او خلاصه کړئ، نو کولی شئ تاسو یې دغه دوه بټنو ته زور ورکړئ او د هغې مېرمنې شهوت رابرسېره کړئ. لومړی تاسو کولی شئ چې کله کوروالی کوئ، د کوروالی نه مخکې تاسو ته ما په بله ویډیو کې ویلي چې د مینې او محبت اظهار کول د مېرمنې تر ټولو غټه ناکامي ده. یعنې چې کله مېرمنې ته د مینې محبت اظهار وشي، نو دا د ټولو د دې ملا ماتوي او بیا په عشق او محبت کې راځي. هېڅکله هم تاسو ته مېرمن داسې نشي ویلی چې ما ته د مینې او اظهار خبرې وکړه. نو دوی ته تاسو کولی شئ چې پخپله د مینې او اظهار خبرې وکړئ، تر څو یې دا شهوت رابرسېره شي او تاسو ته د کوروالي لپاره غاړه کېږدي او ښه زبردست کوروالی وکړي. دوهمه تر ټولو خطرناکه بټنه یې دا ده چې تاسو کولی شئ د مېرمنې کوناټو ته زور ورکړئ. د مېرمنې کوناټو پورې ځان سولول، رامږل او د هغې سره مساج یا مستي لوبې کول دا لامل کېږي چې مېرمنه په شهوت کې راشي او تاسو سره کوروالی وکړي. یعنې تاسو هر ټیم کولی شئ چې کله مېرمنې سره کوروالی کوئ، د مېرمنې کوناټو ته او د هغو سینو ته زور ورکړئ او مساج یې کړئ. د مېرمنو کوناټو ته مساج ورکول د دې لامل بیا هم وایم چې کېږي چې ستاسو مېرمن په شهوت کې راشي او غاړه کوروالي ته کېږدي او زر خلاصه شي. نو خدای دې وکړي ملګرو چې زموږ د ویډیو څخه غلط مطلب وانخلئ. زموږ د ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ.